السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله مند یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. ګرانو ملګرو، په دې ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو چې تمبنیل جوړ کړو. تمبنیل څه ته وایي؟ تمبنیل لپاره کوم شیان ضروري دي؟ څه ته اړتیا ده؟ کوم عکس ته کوم ډول عکس ته اړتیا ده؟ څه کول پکار دي؟ ښه، لومړی به تاسو د یو ډول عکس پیدا کړئ. دیوال ته به ودرېږئ، خپل دواړه لاسونه به یوې خواته ونیسئ، بیا به د بلې خواته دواړه لاسونه ونیسئ، بیا به ښي لاس ښي طرف ته ونیسئ، چپ لاس چپ طرف ته ونیسئ او دا ډول عکسونه به له ځان څخه واخلئ. یو بل ملګري ته به ووایئ چې هغه دا ډول عکسونه درڅخه واخلي. نو بیا د بکګراونډ د کټولو لپاره بیا بله طریقه ده. د بکګراونډ د کټولو لپاره موږ دوه اپشنې لرو. یو دی ریموو بکګراونډ دی او بل چې دی د ټیلیګرام یو باټ دی چې هغه تاسو کولی شئ ستاسو د عکس په ورلیږلو سره ستاسو بکګراونډ ختم کړي. د هغه نو بیا دا باټ دی. ای آی بکګراونډ ریموور باټ. هغه بیا نو دا باټ دی. دا په دوه طریقو تاسو کولی شئ چې تاسو خپل عکسونه ثبت کړئ. دغه ای آی بکګراونډ دپاره به زه یوه دوې خبرې درته وکړم. ای آی بکګراونډ څه شی دی؟ ای آی بکګراونډ هغه بکګراونډ دی که نه چې ستاسو عکسونه په مکمل ډول په ډېره ښکلې بڼه سره ستاسو بکګراونډ سپین حالت ته راولي. ومې لیدل ما دغه عکسونه ورته اپلوډ کړي دي، نو ده په ډېر ښکلي حالت سره خپل حالت ته د بکګراونډ ریموور لپاره راوړي دي. خو تر ټولو ښه خبره خو ما اپلیکیشن چې درته وښودلو هغه تر ټولو ښه اپلیکیشن دی. نو دا ای آی بکګراونډ تاسو څخه په ورځ کې 3 عکسونه غواړي. نو کله چې تاسو ورته ریفرل ورکړئ، ریفرل ورته راولئ، بیا تاسو کولی شئ په هر ریفرل تاسو ته 4 عکسونه اضافه کېږي هره ورځ. تاسو بیا 4 عکسونه اضافه کېږي په یو ریفرل باندې، تاسو کولی شئ چې بیا 4 ورته نور هم اډ کړئ. نو دغه وه زموږ د عکس تشریح چې عکس په دې طریقه سره موږ او تاسې پاکولی شو، په دې طریقه سره یې بکګراونډ ختمولی شو. خو که تاسو زما منئ نو بیا تاسو دغه اپ خوښ کړئ، ای آی بکګراونډ ریموور. دغه اپ خوښ کړئ، ریموو ډاټ بکګراونډ. نو دا تر ټولو ښکلې ساده طریقه ده. ښکلې طریقه ده. اپلیکیشن ته یوازې عکس ورته اپلوډ کړه، هغه په مکمله توګه په یو ښکلې بڼه ستا عکس بغیر له سپین بکګراونډه هم ختموي. نو دویمه خبره کومه پاتې شوه؟ د عکس مسله خو حل شوه. دویمه خبره د کوم اپلیکیشن ښه دی چې موږ او تاسې ورته تمبنیل را ډاونلوډ کړو. د تمبنیل د ډاونلوډ کولو لپاره د بکګراونډ د تمبنیل د را ډاونلوډ کولو لپاره مثلا زه اوس یو د فیسبوک لپاره یوه ویډیو جوړومه که نه، د فیسبوک لپاره یوه ویډیو جوړومه، نو هغه باندې بیا زه مثلا یو د فیسبوک عکس ورته راکوزوم، یو د وایرل پوسټ عکس ورته راکوزومه او همداشان نور عکسونه هم ورته راکوزوم. دا ټول عکسونه تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې پیدا کړئ. هغه پروګرام هم زه درته ښایمه. نو د هغه پروګرام لپاره به تاسو راشئ، په دې پروګرام به ورته کلیک واخلئ. په دې پروګرام پینټریسټ تر ټولو ښکلی پروګرام، تر ټولو ساده پروګرام دغه پروګرام دی. هیڅ کوم آیټمز، هیڅ کوم پیکچر په پیسو نه لري. نو زیاتره پروګرامونه دي لکه پیکسابې شوه او داسې نور پروګرامونه شوه، هغه بیا تاسو ته په پیسو هغه عکسونه درکوي. نو دا هیڅ کوم بغیر له 1.5 څخه مه وره، نور هیڅ تاسو ته په پیسو څه نه درکوي. دا ټول وړیا دی. راځو، دا د عکس مسله حل شوه. دریمه مسله د آیټمز، شیانو د لیکنو او د تمبنیل چیرته جوړولی شو. د تمبنیل د جوړولو لپاره مې ځکه په موبایل کې درته وښودو، تمبنیل موږ او تاسې زه درته په موبایل کې ښایمه چې څنګه کولی شو په موبایل کې یې جوړ کړو. موږ او تاسې یې جوړوو په د انسټاګرام په سټوري کې. انسټاګرام باندې به کلیک وکړئ او بیا به ورته په سټوري کلیک واخلئ. نو دلته به تاسو تمبنیل جوړ کړئ. په سټوري کې ډېر ښکلی جوړېږي. نو راځو نوره ویډیو نه اوږدومه او په ویډیو پیل کومه. ښه راغلاست. راځو لومړی درته زه یو عکس ښیمه چې څنګه موږ او تاسې یو عکس، ما څه ډول عکس اپلوډ کړی دی، څه ډول عکس مې بکګراونډ کړی دی. دا عکس دی. ما دا عکس د هغه پروګرام په واسطه ریموو ډاټ بي جي
د هغه پروګرام په واسطه ما کته کړی دی. نو راځو دا عکس هم درته استعمالومه او بکګراوند درته ښیمه. اوس درته ښیم په پینټریسټ پروګرام کې زه ورته مثلا زه اوس یو تمبنیل جوړومه د یو شي په اړه یې جوړوم د یوټیوب د چینل په اړه. څنګه کولی شو چې د یوټیوب چینل جوړ کړو؟ تاسو به راشئ په دې سرچ په دې بیخ کې به په دې سرچ ورته کلیک واخلئ. کله مو چې دلته ورته کلیک واخیسته په دې سرچ کې به ورته ولیکئ چې تمبنیل فور یوټیوب، تمبنیل فار یوټیوب. ملګرو هر ډول تمبنیل درته رااخلي ده. مثلا موږ تاسو ته یو دا تمبنیل راواخیسته، لاندې به زه لږ تمبنیلونه تاسو ته لومړی وښیم. ومې لیدل دا ټول تمبنیلونه دي چې تاسو کولی شئ را ډاونلوډ یې کړئ. دا ټول تاسو لیدلی شئ چې دا ټول ډېر ښکلي تمبنیلونه دي. راځو په دې عکس ورته کلیک اخلمه. نو تاسو به دلته راشئ په دې دریو ټکیو به ورته کلیک واخلئ. په دې دریو ټکیو به ورته کلیک. کله مې چې دلته په دې دریو ټکیو ورته کلیک واخیسته دریم اپلیکیشن ته به راکوز شئ، ډاونلوډ ایمیج په دې به ورته کلیک واخلئ. نو ستاسو ایمیج به ډاونلوډ شي. کریټ ا بورډ فور یور آیډیاز، کریټ ا بورډز. ښه زموږ او تاسې عکس اپلوډ شه. په دې سر کې به یې وینئ ایمیج ډاونلوډډ، ایمیج ډاونلوډ شم. ښه بل څه ته اړتیا دي، مثلا زه ورته لیکمه چې پر یوټیوب تاسو ته د یوټیوب عکسونه هم رااخیستلی شي. یوټیوب عکسونه اوس هم درته رااخلي. ومې لیدل د یوټیوب عکسونه. نو را به شم دلته دا عکس هم ډاونلوډومه، دا عکس هم ډاونلوډ شو، دا عکس هم ډاونلوډومه، دا عکس هم ډاونلوډ شو. په بریالیتوب سره مو عکس ډاونلوډ کړو. ښه دوه خبرې خلاصې شوې. په دریمه خبره اوس څنګه کولی شو چې تمبنیل جوړ کړو؟ را به شئ په انسټاګرام به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په انسټاګرام ورته کلیک واخیستو په سټوري به یې ورته کلیک واخلئ، د انسټاګرام په سټوري. را به شئ دلته په دې منیج باندې کلیک واخلئ او نور عکسونه به هم ورته راواخلئ. راځو په منیج ورته کلیک واخلو. دا زموږ او تاسې منیج عکسونه دي. په دې دریو ته اجازه ورکوو. لومړی به تاسو راشئ په دې دا زموږ او تاسو تمبنیل دی. ګوره په دې ورته کلیک اخلو. دا زموږ او تاسو تمبنیل دی. دا به په دې دوې ګوتو ونیسئ او داسې به یې تاو کړئ او دا به هر کونج ته ورسوئ. راځو بیا به تاسو راشئ د بل عکس د راوړلو لپاره به تاسو بیا په دې ځای ورته کلیک واخلئ. په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. زه یې درته ښایمه. په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. په دې ځای مو چې کله ورته کلیک واخیسته، په دې ځای مو چې ورته کلیک واخیسته تاسو ته دلته یو اپلیکیشن راځي پوټو. په دې پوټو به ورته کلیک واخلئ. په دې پوټو مو چې کله ورته کلیک واخیستو دلته بیا ستاسو ګلري شو کیږي. دلته زه غواړم چې یو د یوټیوب عکس د یوټیوب داسې تمبنیلونه ورته راواخلمه. ومې لیدل دا ډول تمبنیلونه ورته رااخلمه او یو بل عکس هم ورته رااخلمه. هغه هم داسې لږ کوچنی کومه په دې دوو ګوتو داسې لږ کوچنی کومه. یوازې طریقه درته ښایم چې څنګه کولی شو. نوره طریقه نوره هم درته ښایمه. د خپل عکس بیا خپل عکس هم ورته راوړمه. یوازې اوس طریقه درته ښایم. مثلا دا تمبنیل زموږ سره جوړ شو. راځو دلته اوس په یوه لیکنه په دې لیکنه ورته کلیک اخلو. مثلا زه ورته لیکمه چې کریټ چینل، کریټ نیو یوټیوب چینل، کریټ نیو یوټیوب چینل. یوازې طریقه درته ښایمه، نوره مشکل نه لري. نوره به تاسو هم خپله دلته ډول ډول ډیزاین تاسو ورکولی شئ. دا به هم په دې دوه ګوتو ونیسئ او تاسو به یې دلته د دې ګوته که وینئ دلته ګوته سیخه کړې ده، دغې ګوتې ته به یې سیخ کړئ. دا لیکنه به د دې ګوتې ته سمه کړئ. راځو لږ ورته لاندې راکاږو. ښه کریټ نیو یوټیوب چینل ومې لیدل زموږ او تاسو دغه لیکنه کریټ شوه. کله چې غواړئ دغه لیکنه اوس دغه تمبنیل موږ او تاسو سیو کوو. څنګه کولی شو چې دا تمبنیل سیو کړو؟ را به شئ په دې دریو خانو به ورته کلیک واخلئ. په دریو خانو مو چې ورته کلیک واخیستو په دویم ځای کې یې لیکلي دي چې سیو. تاسو به په دې سیو ورته کلیک واخلئ. زموږ او تاسو د یوټیوب تمبنیل په مکمله طریقه سیو شو. نو دا تمبنیل به تاسو اوس ومې لیدل دا تمبنیل به تاسو اوس یو خوا ته اړوئ. نو تاسو به راشئ په دلته په د ایډیټ به ورته کلیک واخلئ. بیا به په ایډیټ ورته کلیک واخلئ. بیا به په دې روټیټ ورته کلیک واخلئ. لیفټ باندې به کلیک وکړئ او تاسو به په دې کونج کې په دې صحیح علامه په چیک علامه کلیک واخلئ. ومې لیدل زموږ تمبنیل په کامیابۍ سره له دې حالت څخه دې حالت ته واوښت.
نو زموږ او تاسو دغه تمبنیل جوړ شو. څنګه کولی شو چې د یوټیوب پر ویډیو یې اوس ولګوو؟ هغه طریقه مې تاسو ته په دې مخکې ویډیو کې ښودلې ده. که چېرته تاسو نه وئ پوه زه به یې لینک په ډسکرپشن کې درته پرېږدم د هغې ویډیو، تاسو به په هغې هم پوه شئ. راځو بیا انسټاګرام ته دا ډول داسې تمبنیل درته ښایم چې خپل ځان عکس پکې ولګوم. یوازې طریقه درته ښایم، نور تاسو کولی شئ خپله هم ډسکارډ باندې به ورته کلیک واخلو. راځو اوس دلته موږ او تاسې یو څه انتخابوو. مثلا دا زموږ د تمبنیل یو بکګراوند دی. دا تمبنیلونه دا بکګراوندونه ما ټول له پینټریسټ پروګرام څخه را ډاونلوډ کړي. تاسو هم کولی شئ چې له هغه څخه یې ډاونلوډ کړئ. راځو بیا به په دې ځای ورته کلیک واخلئ او په پټو به ورته کلیک واخلئ. زه اوس یو خپل عکس راوړمه. ښه دا مو ولیدل زموږ او تاسې خپل عکس دی. دا زما عکس دی. افغان سکیلز دا زما عکس دی. راځو لږه سایز ورته غټومه، لږې نور هم غټومه. ښه صحیح دی، بیخي صحیح دی دا ډول. مثلا بیا په فوټو ورته کلیک اخلم. په دې یو څنګ کې د یو یوټیوب اپشن، یو یوټیوب په دوه ګوتو به یې ونیسئ او لږ به یې داسې ښی اړخ ته تاو کړئ او بیا به لږ به یې نور هم کوچنی کړئ او په دې به ورته کلیک واخلئ. ښه د بلې خواته هم راځمه، یو بل تصویر هم ورته رااخلمه په دې یوټیوب. دا زموږ یو بل عکس دی. دا د بل لاس ته سمومه. دا زه بل لاس ته سمومه. ومې لیدل زموږ او تاسو تمبنیل په دې طریقه سره جوړ شو. نو اوس لیکنه ورته په درس کې به ورته لیکنه وکړو چې څنګه کولی شو د یوټیوب چینل جوړ کړو. څنګه کولی شو د یوټیوب چینل جوړ کړو. مثلا دا موږ او تاسې یوه لیکنه ورته وکړه. دا راوړم په د دوه ګوتې یې نیسمه او دې کرسر ته یې راوړمه او دلته یې ورته سیو کومه. ومې لیدل یا دلته یا پاس خو تاسو پکې نور ایډیټ هم کولی شئ. نو زموږ او تاسو تمبنیل جوړ شو او را به شي. بیا به دلته په د سیو اپشن ورته کلیک واخلئ چې دلته به د سیو اپشن به ورته کلیک واخلئ. درې خانو په د سیو اپشن به ورته کلیک واخلئ او زموږ او تاسو تمبنیل په مکمله طریقه سره جوړ شي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو څنګه کولی شو تمبنیل جوړ کړو. د یوټیوب پر ویډیو د لګولو ویډیو مخته تېره شوې ده، نو لینک به یې زه په ډسکرپشن کې درته پرېږدم. هغه هم وګورئ څنګه کولی شو ویې لګوو په هغې باندې. ښه وختونه او ښې چارې. زموږ چینل درسره حتما لایک او سبسکرایب ښه کمنټ وکړئ. مننه، ښې چارې او ښه وختونه ولرئ.